هغه زموږ د کلي چنارونه درې دنګ چنارونه وو، ډېر پخواني وو. د کلي له هر بوډا او هرې بوډۍ مو چې د چنارونو عمر پوښته، ځواب یې دا و چې نه دی ورته معلوم، او دوی چې پر ښه او بد پوه شوي دا چنارونه همداسې هسک دنګ او سرلوړي ولاړ دي. چنارونه همزولي ښکارېدل، ښایي پخوانیو کلیوالو به په یو ورځ ایښي وو او ښه یې پاللي وو. له انسانانو او څارویو یې ښه ساتلي وو. انسانان مې ځکه یاد کړل چې نن سبا په کلي کې د یو نیالګي ښودل او د هغه پالل داسې دي لکه یو ماشوم پالل. هلته تربوران له ونو بوټو سره هم تربګنې کوي، دښمني کوي. نوی کېنول شوی نیالګی یا باسي او یا یې له ځان سره وړي، یا یې خوروي چې نیلې ونه لګوي، شین نشي، ستر نشي، د چا د کار او ښې نشي. دغو چنارونو ته مې چې کتل نو مې انګېرل چې پخواني کلیوال داسې نه وو لکه اوسني. نور یې چې هر څه کول خو له ونو او بوټو چنارونو سره یې تربګني نه کوله، دښمني نه کوله. هغوی چې دا چنارونه ایښي وو لا ډېر پخوا له دې نړۍ کوچېدلي، خو دنګ چنارونه یې یادګارونه دي، د لاس نښې سمبولونه دي. خدایه پرې ولوروې خپل واړه رحمتونه پر انسان چې عمر یې تیر شي، ملا یې کړوپېږي ماتېږي، بې امسا تلی نه شي. له امسا سره هم کړپ روان وي، ځوړند سر خپل تګ ته حیران وي. خو دا چنارونه پیړۍ پیړۍ همداسې تان لوړ سر، هسکه دنګه غاړه، مستقیم ولاړ پر خپل مکان وو. تر چنارونو لاندې یو څا و، یو جومات و، یو د اوړي شنه دیره، او بل هم د کلي د نجونو ګودر. چنارونو پر دغو ټولو خپل ښاخونه لکه وزرونه غوړولي وو. پخوا به د کلي زلمیانو په اخترونو کې په دغو چنارونو کې ټالونه هم اچول. کوچنیانو به تر دغو چنارونو لاندې د اختر په میله کې ستړي لاروي دلته دمه کېدل، د چنارونو ډډونو ته تکیه کېدل. چې کله به نری باد لګېده د چنارونو د پلنو پاڼو آوازونه لکه نغمه د رباب خوږه لګېده. کلي خپل جلا نوم لاره، خو لرې نږدې لرو برو ولسونو دا د چنارونو کلی باله. هو د چنارونو کلی. څه عجیبه چنارونه وو، څه عجیبه یې کمالونه وو، څه خواږه یې یادونه وو.